زه یو داسې مرض کې مبتلا یم چې هغه له تیلیسیمیا یې دا را پته نه لګي چې دا څه بیماري ده که نه تیلیسیمیا ماینر چې چاله ولګي هغو له دا پته نه لګي چې موله د وینې کمای ده یا موله څه بیماري ده دا یوه داسې بیماري ده چې دغله به ټول عمر وینه خجاو اوته کوله پرې د اوتو کولو نه پاس به دا مړ شي بیا مو یو اپریشن وکړو چې هغې له سپلین ریموو یې موږ ته پښتو کې توری یایو اوته کوله پاس هسې مړ کېږي نو چې اوته کوله پاس مړ کېږي اوته کوله مخکې را مړ شي که نه موږ خو بیا د ستونزې نه خلو شو موږ سره نن دلته یو مریض موجود دی هغه په ژوند کې څه سختۍ تېرې شوي په هغه باندې و هغه څه خواهش لري و څه ضرورت دی و څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسې لږه خپله پېژندګلي وکړو د مو نوم اسرار خان افریدي د زه د بوړې اوسېدونکی یم د کومرک دین هیڅ مې تعلق دی زه خپله نوګازي بابا چې کوم رینګ روډ نوی روډ جوړ شوی په دا باندې پوتې کېږم او زه یو داسې مرض کې مبتلا یم چې هغه له تیلیسیمیا یې تیلیسیمیا چې کومه ده نه د یو بل نه لګي نه چې شي نه دا د مور او د پلار نه وراثت کې ماشومانو له مېلوېږي بچپن نه ده لګي نو تیلیسیمیا چې کومه درې برانچز دي تیلیسیمیا ماینر انټرمیډیا او میجر تیلیسیمیا ماینر چې چاله ولګي هغو له دا پته نه لګي چې موله د وینې کمای ده یا موله څه بیماري ده خو یو ټیسټ دی زموږ سره ایچ بي الکټرولیسس په هغې کې دا پته لګي چې آیا زموږ تیلیسیمیا ماینر ده که دا تیلیسیمیا ماینر و او د کلیواله وایف یې تیلیسیمیا ماینر شوه نو دغو بیا یو بچی پیدا کېږي چې تیلیسیمیا میجر دی او هغه له 15 ورځې 10 ورځې پاس د وینې ضرورت وي نو زه په خپله تیلیسیمیا میجر یم او اول به مو 8 ورځې 10 ورځې پاس بلډ خجولو بیا مو یو اپریشن وکړو چې هغې له سپلین ریموو یې موږ ته پښتو کې توری یایو نو توری چې مو لرې کړو اوس د مو بلډ چې کوم دی میاشت کور کوي هر میاشت پاس زه بلډ خجوم توله کله پته لګېدلې وه چې توله تیلیسیمیا بیماري ده داسې ته کله خبر شوی څه ټیسټ میسټ یې کړی و مونږ خو د تیرو اوسېدونکي وو پوه شوې دا را پته نه لګی چې دا څه بیماري ده که نه د مو یوه خور وه وړه هغه تیلیسیمیا میجر باندې وفات شوله لکه مونږ له پته نه لګېده چې تیلیسیمیا چې بیا زه پسې وشولم نو زه د 3 میاشتو وم چې تبه کې بلډ کم شولو نو بیا یې زه کې هغه له شیرپوله جرنیلي له سوري لیډي ریډنګ چې کوم هسپتال دی هغه له زه یوړلم او ویل ته یې دا ټیسټونه میسټونه وکړل چې په هغې کې ایچ پي الکټرولیسس ټیسټ یې وکړلو چې هغې کې ډاکټرانو له پته ولګی چې دا تیلیسیمیا میجر پیشنټ دی نو دغه مونږ کلیواله ورته وویل چې آیا د تیلیسیمیا میجر څه بیماري ده ډاکټر ورته ویل چې دا یوه داسې بیماري ده چې دغله به ټول عمر وینه خجاو اوته کوله پرې د اوتو کولو نه پاس به دا مړ شي نو چې کله دا کوېسچن یې ورته وکړو د انسر ورته میلو شو نو د مونږ کلیواله وویل چې آیا مونږ به دغله اوته کوله وینه د کوم ځای نه پیدا د دا نه پاس چې کومه خبره ده نو دا به اوته کوله پاس هسې مړ کېږي نو چې اوته کوله پاس مړ کېږي اوته کوله مخکې را مړ شي که نه مونږ خو بیا د ستونزې نه خلو شو بس دغه بلډ نه راکولو نو هغه ټایم تېرېدو ته بس یو تعداد بلډ کمېدلو نو چې انسان کې وینه کمه وي ته به مو بیا و دا ټوخل یې بیمارۍ روسي نو بیا یو دوباره یې زه هسپتال له یوړم بس بیا یې دا ټېسټونه میسټونه کول که نه بلډ نه وته نه ځکه چې بلډ په مو کې و نه ایچ بي ډېره لو وه 3 کې وه نو هغه ټایم کې یو نرس ورته وویل چې تاسې دغله وینه سره نه ورکوو ته چې بس نه ورکوو چې 2 ځلې زه ورکوم او که پې ژوندی پاتې شو که پې مړ شولو بس بیا یې تاسې مه ورکوئ تاسې خپله خواخره خو زه دا نشم برداشت کولی نو هغه خپل بلډ وخوړلو او موله یې بلډ راکړلو یا نه پاس بیا د مو 3-4 میاشتې ښه خپلې زندګي تېرېدله نو بیا کلیواله ویل چې آیا د دغه زندګي دومره ښکلې ده دا موږ مرګ له نشو ورکولی نو د هغه ورځې نه تر 1999 1998 چې هر څوک کول وای نو د هغه نه ونیسه تر نن 2022 پورې زه په بلډ باندې چلېږم ها دا تاسې خو نادوني لکه تاسې په خویندو ورونو کې هم ده که نه صرف په تو یوه خور کې دا بیماري نه صرف په یوه خور پې مړه شوې رودوان زه یم بس و دغه لپاره چا سره څه منډې ترړې والي دي څه هیلپ یې کړی نه بس داسې هیلپ خو چا نه دی کړی بس وړکېتوب کې چې کوم دي که نه فیملي والا سپورټ و او ډېر سپورټ یې کړی نور چا داسې سپورټ نه یې کړی او تاسې خپله اوس څه شی کوو او سبق هم څومره ویلی مو پېښور یونیورسټۍ نه ماسټر کمپلیټ شولو الحمدلله او زه یو پرایویټ سکول کې ټیچنګ کوم میتھمیټکس ټیچ کوم 8 9 10 له زه به دا خبره وکړم چې مو خپل یو فاونډیشن دی پښتون تیلیسیمیا فایټر په دا کې د موږ تقریبا 20 پرې تیلیسیمیا پیشنټ کور کوي او موږ د تیلیسیمیا لپاره بلډ ډونیټ کوو یعنی ارینجمنټ کوو په خپله خو نشو ډونیټ کولی خو خلکو له دا مینه ضروري کوو چې آیا داسې کسان دي د موږ سره چې دغو له د بلډ ضرورت دی او دغو له تاسې بلډ ډونیټ کو نو بس د سکول نه والا زه ډېره شکریا ادا کوم چې دا موږ له بلډ ارینجمنټ وکړي او دا د موږ سره منډه تړله وهي نور داسې حکومتي څه منډه تړله د بوړۍ د سیټ نه موږ سره نشته او څه خواهش لرو څه ویل غواړو حکومت نه څه اپیل کوو
د مو د خواهش دی پلنی خو چې مولا ګورنمنټ جاب میلو شي ځکه چې پرایویټ ډیوټي دو نو دا کې نه چوټیونه داسې کیدای شي ونه بله څه کیسه کیدای شي که نه چې دغه تلسیمیا لپاره زه کور وکړم خو زه بیا هم دا خواهش کوم چې دا کم تلسیمیا فایټر چې دي دا د ستړیو نه او د منډو نه لږ پاروم شي او د دغو دپاره دا کمې منډې چې دي دا چې زه ووهم مو چې کم فاونډیشن سټارټ کړی دغه دپاره زه یو شکل اعمال ورکوم یعنې چې مولا د حکومت د سیټه داسې څه میلو شي چې د دغو منډه پې زه کولی شم یعنې مولا یو سینټر کې بوړه کې چې دا کم 1500 پیشنټ دي د مو سره چې د دغو دپاره منډه تړله زه په اسانتیا کولی شم او د دغو دپاره یو بلډ کیمپ بوړه کارین شي ځکه چې موږ سره داسې خلک دي چې تیرو سره تعلق سوتي چې د تیرو نه یو ډونر راولي نو د هغو پې ډېره زیاته خرچه کېږي او دلته بیا ډېره زر پې د ولم ډېر مشکل دي ځکه چې چاله وایي چې بلډ ډونیټ کا نو اول خو ډورېږي او چې بیا تیارن شي نو بیا موږ له دا خبره کوي چې آیا دا بلډ خو تاسې خرڅوونه نو چې موږ سره خپل بلډ کیمپ وای او موږ ته دا شو کولی شوی چې آیا دا د موږ خپل بلډ کیمپ دی او چې څه ټایم ته راتلی شي موږ ټوله ته بلډ در کولی شو نو په خلکو په موږ باندې بیا اعتماد وای او اوس داسې ډېر اعتماد څوک نشي کولی ځکه چې هر سړی په دا ډورېږي چې موږ بلډ خرڅ نه شي د موږ بلډ چېرته غلط لوړ نه شي خو په اوسه پورې مو چې تندیل لري چې آیا بلډ خرڅ شوی دی دا کم بلډ چې اسپاتور والا نه ته غواړې که نه ته نه 1500-2000 روپۍ غواړې په دا باندې د دو خرچه کېږي سکریننګ ریپورټ شو او دا کم ډبای مبای دی دا په تقریبا په 1200-1000 روپۍ دی او د 4-5 هزار کې ټیسټونه وي نو تقریبا یې تو نه 1500-2000 روپۍ اخلي که نه د دو په دا باندې خرچه شوي دا په تو خرڅوي نه لکه خلک دا سوچ کوي چې آیا دغه په مو باندې بلډ خرڅ کړو نو دا د خلکو یو سوچ دی او دا چینج کول په کور دی ځکه چې تلسیمیا زندګي چې کومه دا د بلډ نه علاوه نه تېرېږي ځکه چې موږ له بلډ میلو شي موږ په نوې زندګي تېرو د نن نه 3 ورځې مخکې خبره به ته وکړم د مو بلډ ایچ بي چې کوم وه 7.3 وه او مو ډېر کوشش وکړو چې مولا ډونر میلو شي خو ډونر نه میلوېدو بس په اخري کې بیا چې کومه ډاکټره وه هغې ساین وکړو او هغه یې راکړو زه یې ډېر شکردوره یم او ډېره شکریا به ادا کړم یا نه پس بیا مولا ډونر هم راغلو تقریبا 3-4 بجې باندې ډونر هم راغلو که نه خو مولا صاحب وایي کې ډېر سخت ضرورت و مو بلډ وخېجولو دغه دا زوی نه بې وینې دا بلډ مو خېجولی نه دی خو چې کله ایچ بي لو وي که نه یو 2 قدمه اخیستله موږ دپاره ډېر مشکل وي بیا ټیچنګ کول او ویسرا بل کس له ډونر پیدول نو مهرباني وکړو چې ځکه چې د موږ زندګي د تاسې په بلډ چلېږي دا بلډ نه چې ته په پیسو اخیستل شي نه چې ته په ونه کې کېږي چې رویش کوو نه چې ته بل شی کېږي خو دا انسان چې د یو انسان باج کې داسې شوه لکه پوره انسانیت یې باج کړو مننه تھینک یو سر